ولی پاکستان پر کونړ او سید جمال الدین افغان پوهنتون وروستي بریدونه په کلکه رد کړل او دا د طالبانو لوبه وبلله. که پاکستان دا برید نه وي کړی نو بیا دا دومره درنې چاودنې او راکټونه له کومه راغلل؟ هغه تړون چې پاکستان د سعودي عربستان سره لاسلیک کړ، آیا همدغه تړون د ټولو بحرانونو اصلي سبب دی؟ پاکستان د ویکټم کارت په نوم کومه لوبه روانه کړې؟ څنګه پاکستان په داسې لوبه کې راګیر شوی چې نه جګړه کولی شي او نه انکار؟ او تر ټولو خطرناک سوال دا دی، آیا پاکستان قصدن غواړي افغانستان د یوې داسې جګړې منځته یوسي چې د کنټرول نه بهر شي؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه نازک اوربند چې لا تازه رامنځته شوی و د دوشنبې په ورځ په بشپړه توګه دړې وړې شو، وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان لخوا خونړۍ بریدونه ترسره شو. د 2026 کال د اپریل په 28مه د دوشنبې په ورځ د اسداباد ښار د سید جمال الدین افغان پوهنتون د نظامي کړکېچ د مرکز په توګه بدل شو. د کونړ د ولایتي روغتون یا هسپتال د مسؤلینو په وینا چې روغتون ته 88 ټپیان رسول شوي وو چې له ډلې 7 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 81 ټپیان شوي وو. له بلې خوا د اسلامي امارت چارواکو په وینا چې پاکستاني ځواکونو له پولې هاخوا درنې هواني او راکټي بریدونه کړي چې په پایله کې د کونړ ولایت د دغه پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځی او شاوخوا استوګنیزې سیمې پناه شوي دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په چټک غبرګون کې دا ټولې ادعاوې په کلکه رد کړي او هغه یې روښانه دروغ وبلل او ټینګار یې وکړ چې دا د طالبانو د دوامداره تبلیغاتي کمپاین یوه برخه ده. دا پیښه د هغې سولې د تړون لومړۍ سرغړونه بلل کیږي چې یوازې 3 اونۍ وړاندې د چین په منځګړیتوب د اورمچي په ښار کې لاسلیک شوې وه. دغه هوکړه د دې لپاره شوې وه چې هغه خلاصه جګړه پای ته ورسوي چې د 2026 کال په فبروري کې پیل شوې وه او تر اوسه یې له 94,000 څخه زیات کسان بې ځایه کړي او سلګونه نور یې قرباني کړي دي. خو وروسته له هغې چې د پاکستان پوځي رژیم له لوري د کونړ پر مرکز اسداباد او د سید جمال الدین افغان پوهنتون پر ودانۍ توغندیز بریدونه ترسره شول چې له امله یې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي قرباني شول. اوس یو ځل بیا په تیرو 14 ساعتونو کې د ډیورن فرضي کرښې تر څیرمه ځینې سیمې د تازه بریدونو شاهد دي. راپورونه ښایي چې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د کونړ د سرکاڼو، دانګام او خاص کونړ ولسوالیو ګڼ شمېر کلي او استوګنیزې سیمې په درنو توغندیزو بریدونو ویشتل شوي چې له کبله یې خلکو ته پراخ مالي تاوانونه او ځاني زیانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې په دغه بریدونو کې په مستقیم ډول د ملکي وګړو کورونه په نښه شوي، له همدې امله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او خوندي سیمو ته کډه شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر وایي د پاکستانی پوځي رژیم د وحشیانه او غیر انساني بریدونو په لړ کې د سرکاڼو او خاص کونړ په ولسوالیو باندې له 200 څخه زیات توغندیز بریدونه شوي دي. په دې پیښو کې 12 تنه ټپیان او 3 تنه شهیدان شوي چې ټول قربانیان یې ماشومان، ښځې او عمر خوړلي کسان دي. خو اصلي پوښتنه دا ده ولې دا بریدو شو؟ ګورې عموما پاکستان دا دعوه کوي چې ګواکې افغانستان د TTP وسلوالو ته پناه ورکوي او همدا د دوی د عملیاتو دلیل وي. خو دا ځل هیڅ داسې ښکاره دلیل نه و. حتی که د پاکستان پخوانۍ دعوې هم ومنو نو بیا هم دا برید بې دلیله ښکاري. بلې خوا پاکستان دا تور په کلکه رد کړی. دوی وایي موږ دا برید نه دی کړی، دا ټولې خبرې بې بنسټه دي او د افغانستان حکومت ناسم تورونه لګوي. خو پوښتنه دا ده که پاکستان دا کار نه وي کړی نو بیا چا کړی او که یې کړی وي نو ولې انکار کوي؟ ګورئ دوستانو، دلته کیسه ساده نه ده، د دې تر شا ژورې سیاسي لوبې روانې دي او پاکستان په خپله په داسې یو حالت کې بند پاتې دی چې نه مخکې تللی شي او نه شاته. هغه خلک چې پرون یې د پاکستان د ډیپلوماسۍ بریاوې ستایلې او دا یې ویل چې نړۍ به د دوی خبره اوري، نن همغه خلک په سخت امتحان کې دي. خو که اوس اصلي پوښتنې ته راشو چې پاکستان ولې دا برید وکړ، نو د دې کیسې تر شا څو مهم عوامل دي. خو تر ټولو لوی دلیل د سولې خبرو ناکامیدل دي. پاکستان هڅه کوله چې ځان د سولې منځګړی وښایي او داسې انځور جوړ کړي چې ګواکې دوی د سیمې ستونزې حلوي. خو حقیقت دا دی چې دا هڅې ناکامې شوې. کله چې د سولې خبرې ناکامې شي نو ځینې هیوادونه د فشار لپاره پوځي لارې کاروي. پاکستان ډېر ښه پوهیږي چې په سیمه کې نور هیوادونه څه ډول چلند کوي. مثلا ایران دا پیغام ورکوي که پر ایران برید وشي نو سوچنده ځواب به ورکړي. دا ډول دریځ نورو هیوادونو ته یو ښکاره پیغام ورکوي موږ کمزوري نه یو،
نو پوښتنه دا ده که په سیمه کې جګړه پراخه شي ایران به چیرته برید وکړي؟ ګورئ داسې اټکلونه کیږي چې ایران به پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې مستقیم ځواب یې نشي ورکولی، لکه د خلیج ځینې هیوادونه. هدف به دا وي چې د تیلو نړیوال بازار ګډوډ کړي، نړیوال فشار زیات کړي او لوی قدرتونه په کړکېچ کې راګیر کړي. خو دلته اصلي ټکی دا دی چې پاکستان پکې څنګه راګیر شو. ګورئ پاکستان یوازې نندارچي نه دی بلکې په خپله د دې لوبې برخه ګرځېدلی. د سیمې بدلیدونکې معادلې، د قدرتونو رقابت او د اقتصادي فشارونو ترکیب داسې حالات جوړ کړی چې پاکستان تر سخت فشار لاندې راغلی. او همدلته د کیسې تر ټولو مهم او حساس پړاو ته رسیږو. ولې پاکستان داسې یو خطرناک ګام اخلي؟ ځواب په یو ډیر مهم تړون کې پټ دی، د پاکستان او سعودي عربستان دفاعي تړون. تیر کال پاکستان له سعودي عربستان سره یو دفاعي تړون لاسلیک کړ. دا تړون یوازې عادي هوکړه نه وه بلکې یوه ژمنه وه که پر سعودي عربستان برید وشي نو دا به د پاکستان پر وړاندې برید هم ګڼل کیږي. یعنی پاکستان باید عملی ملاتړ وکړي، نه یوازې په خبرو بلکې په پوځي ډول هم. دا تړون په ډیر شور او تبلیغ سره اعلان شو او د پاکستان چارواکو دا د اسلامي ورورولۍ لویه لاسته راوړنه وبلله. خو ستونزه چیرته پیدا شوه؟ اوس ښه فکر وکړئ، که په سیمه کې جګړه زیاته شي او ایران پر سعودي عربستان برید وکړي بیا به څه کیږي؟ همدا هغه ځای دی چې پاکستان بند پاتې دی، ځکه سعودي عربستان یو عادي هیواد نه دی، د نړۍ له لویو تیلو صادرونکو څخه دی او ترڅنګ یې مذهبي، اقتصادي او سیاسي ځواک هم لري. نو که پرې برید وشي نو دا به کوچنۍ پیښه نه وي بلکې نړیوال اغیز به ولري. خو بیا هم پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به دې جګړې ته داخل شي؟ زما په نظر نه، ځکه پاکستان نه غواړي مستقیم جګړې ته داخل شي، خو تړون یې مجبوروي او همدې فشار پاکستان په داسې حالات کې اچولی چې نه جګړه کولی شي او نه انکار. همداراز د راپورونو له مخې پاکستان زرګونه پوځیان سعودي عربستان ته استولي، حتی د F-16 الوتکو یو ډله هم هلته ځای پر ځای شوې او خپل نظامي حضور یې زیات کړی. دا ټول ښایي چې پاکستان د فشار لاندې دی او ځان تیاروي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې له مستقیمې جګړې ځان وساتي. خو دلته یو ډېر مهم ټکی راځي. پاکستان غواړي داسې یو حالت جوړ کړي چې وکولی شي سعودي ته ووایي موږ ستاسو درناوی کوو خو موږ اوس خپله په جګړه کې بند پاتې یو، یعنی ځان قصدن په بلې جګړې کې ښکیل ښکاره کول تر څو له لویې جګړې ځان خلاص کړي. خو آیا دا ممکنه ده چې پاکستان قصدن غواړي افغانستان ورسره په جګړه کې ښکیل شي؟ دا پوښتنه عجیبه ښکاري، خو کله چې ټول حالات سره وتړو نو یو تصویر روښانه کیږي. په نړیوال سیاست کې یو اصطلاح کاریږي، ویکټم کارت، یعنی د قربانۍ رول. یعنی یو هیواد ځان داسې ښایي لکه چې پرې ظلم شوی وي تر څو نړیوال خواخوږي ترلاسه کړي، له خپلو ژمنو ځان خلاص کړي او خپلې ناکامۍ پټې کړي. خو بیا هم په اصل کې پاکستان څه غواړي؟ د حالاتو له مخې داسې ښکاري چې پاکستان غواړي او داسې حالات جوړ کړي چې افغانستان مجبوره شي غبرګون وښایي. که افغانستان ځوابي برید وکړي یا جګړه پراخه شي نو پاکستان به دا ووایي موږ خپله په جګړه کې بند پاتې یو، موږ څنګه بلې جګړې ته لاړ شو. یعنی د سعودي عربستان سره د تړون څخه د وتلو لپاره یو عذر جوړول. بل طرف ته اقتصادي فشارونه او د پیسو کیسه هم مهمه ده. متحده عربي اماراتو یعنی UAE له پاکستان خپل 3 میلیارډه ډالر بیرته وغوښتل. دا یو قوي سیګنال و چې نور هیوادونه هم کولی شي همداسې وکړي. دا پیغام واضح و، که پاکستان عملی ملاتړ ونه کړي نو مالی ملاتړ به هم له لاسه ورکړي. یعنی زما په نظر اماراتو یو نوی فرمول وښود، که پر پاکستان فشار راوستل غواړئ نو پیسې ترې وغواړئ، ځکه نیوکې او خبرې پرې اغیز نه کوي خو مالی فشار ژر نتیجه ورکوي. نو کله چې دا ټول ټکي سره مقایسه کړو، یعنی د سولې خبرې ناکامې شوې، د سعودي تړون فشار راوړی، مالی ستونزې زیاتې شوي او سیمه کې جګړه توده ښکاري، نو پاکستان هڅه کوي ځان په داسې حالت کې واچوي چې موږ مجبوره یو موږ خپله قرباني یو تر څو له لویې جګړې ځان وباسي، نړیوال فشار کم کړي او خپلې داخلي ستونزې پټې کړي.